د حضرت علی رضی الله عنه نه یو کس پوښتنه وکړه، حسد یا کینه څه ته وایي او د کوونکو سره یې کومه تګلاره غوره کړم؟ حضرت علی رضی الله عنه ورته وفرمیل که څوک له تا نه سوځي یا کینه کوي، هغه ته قهر نه ده، هغه قدر وکړه، ځکه دا د هغه خلکو څخه دي چې تا له خپل ځانه بهتره بولي. او د کینه کوونکو لپاره همدومره سزا بس ده چې ته کله خوشحال یې هغه غمجن او خفه کیږي. او دا هم په یاد ولره که ته له چا سره نیکي وکړې او هغه بدل په بدو درکړي، نو پوه شه چې ستا نیکي د الله تعالی په وړاندې قبوله شوې. او کله چې د دوستان په خلاف شي نو پوه شه چې ته په سمه لار روان یې. که ته صحیح او رښتینی یې نو د هیڅ څه شي ثابتولو ضرورت نشته. وخت به پخپله ستا ګواهي ورکوي. السلام علیکم.